د مسلمان توبه الله پاک چې مرګ ته قریب هم نو قبلوي. لکه وګوره تاسو وګورئ یو مسلمان دی اراده د نیکۍ وکړه، داسې حالات پیښ شو چې انیکی ده ونه کړی شوه، نو خالی په هغه اراده به دته مکمل اجر د دې نیکۍ لیکلی کېږي. یو سړی د اراده د ګناه وکړه لیکن هغه ګناه ده ونه کړی شوه، نو د ده په عمل نامه کې به دا ګناه نه لیکلی کېږي. ولې چې کړی نه نو چې ګناه تر څو کړی نه وي نو نه لیکلی کېږي، او د نیکۍ چې خالی اراده وکړي نو مکمله نیکي لیکلی کېږي. قرآن کې راځي یو صحابي جندب نامه و رضی الله تعالی عنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هجرت کو د مکې نه مدینه منوره ته، نو جندب ویل خپل زامنو ته چې زه په دې مکه کې څه کوم، په دې مکه کې چې زه اوسېدم خود چا د خاطره اوسېدم، چا ته لاړو نو زه به څه کوم. زامنه ورته وایي چې پلاره ته خو تلی نشې نو اوس مونږ ویل کټ کې مې پوچت کې خو د دې وطن نه مې وباسئ، زما معشوقه تې وتې ده نو زه په دې وطن کې نه پاتې. څلور زامن یو په کټ کې واچلو، کټ یې په اوږه کو مدینې ته روان. مدینې ته د مکې نه 4.5 میله لار ده چې روان یې که نیمې لارې ته چې ورسېده مرګ راغی او حضرت جندب وفات شو. چې وفات شو هلته دفن کو، چې دفن کو زامن ورسېد مدینې ته، صحابه ته وی چې پلارمو په دې مینه را روان شو، لاره کې وفات شو. صحابه ویلې چې کدا جندب ژوندی را رسېدلی مدینې ته نو د دې هجرت ثواب چې دی هغه پوره شوی، او دی چونکې لاره کې وفات شو نو د دې وجه نه هغه اجر چې دی هغه به نیمي. قرآن راغی چې ومن یخرج من بیته مهاجرا الی الله ورسوله، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. سوک چې د کور ووتو هجرت کوونکې د الله او د رسول د رضا دپاره، ثم يدركه الموت او بیا ورته مرګ ورسېد، نو فقد وقع اجره على الله، دا اجر پورا په خدای ثابت شو. على الله علا کلمه په عربي لغت کې د لزوم د پاره راځي، په بل باندې یو شی لازم کول، نو علا کلمه ځان د پاره چې الله وایي نو تفضلا الله په ځان لازم کړو چې دله به مکمل اجر ورکړي. اے صحابه تاسو دا مو وایي چې د کوره د هجرت په نیت راووتو او لاره کې ورته مرګ راغی نو د هجرت ثواب نه، چې د کوره نیت وکړو ثواب به مکمل ورته ملي. عزیزان د حضور زمانه وا یو صحابي منځ نه غافل پاتې شو، وختي د شو چې منزله به پاسه چې را پاسې دونو منځ قضا و، ټوله ورځ په جړا تېره کا چې سبا سهار شو نو مانځه د ټیم نه مخکې شیطان راغی او یې خوځولو چې پاسه د مانځه وخت دی. ویلې څوک یې؟ ویل زه شیطان یم. ویل کور دې وران شه، پرون چېرته دی چې ما نه مونځ قضا شوی؟ وی پرون به در نه مونځ قضا کړو چې ثواب در نه لاړ شي، تا چې ورپسې وجړل نو یو په 10 درته الله زیات ثواب ولیکلو، نو پاسه چې نن درته زیات ونه لیکي. تاسو خیال راکړئ
خبره او معامله عزیزانو ټوله دړه ده. د دې ظاهري اوچتېدو پاسېدو نه ده، خبره دړه ده. ګوري ان الله لا ينظر الى صور، الله ستاسو شکلونو ته نه ګوري چې شکل دې ډېر خسته دی او صاحبه ګمنز دا سنت دی اغستی دی او اتر متر دی مګلی دی او کنه. ان الله لا ينظر الى صورك، الله ستاسو شکلونو ته نه ګوري. ولا الى اعمالكم، او نه الله ستاسو عملونو ته ګوري، نه دی عمل ته ګوري او نه دی شکل ته ګوري. عمل ته دیم نه ګوري چې داسې ولاړې او سر دې ټیټ کړی ډېر په عاجزۍ سره صاحب زه خو ستا د یارې داسې موم شوم، دغې ته هم نه ګوري. لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم، او نه ستاسو عملونو ته ګوري. ولكن ينظر الى قلوبكم، الله ستاسو زړه ته ګوري. دې ته ګوري چې زما متعلق ستا په زړه کې څه شی دی. زما متعلق آیا ستا زړه زما کور دی او که ستا زړه د بل چا کور دی؟ ستا په زړه کې زه یم او که ستا په زړه کې بل څه؟ نو کړه کې دی هغه خو خبره خلاص، کړه کې دی و بل څه او شکل دی جوړ کړی د شیخ فولاد بابا او عمل دی او صاحب داسې به ولاړ او ړه کې دی بل څه، ړه دی د بل چا کو. نو تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. اس ردی بت خانه دا او ولار پا مانزے. نو تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. او چې جمعات نوزه دا منځونه داسې په موټي کې نیولې یو په دا مخې درولي زارو شخوار شي وړه ده خپل امانت دی دا قبول نشي. مونز علا به مونز کېږي چې ستا زړه د خدای کوري. مولانا روم وی بخدا کے سینہ امرا، بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان بیرون کن، کہ درون خانہ تو دیگر چکار دارد. او خدا قسم زړه سیری کا او سینہ میں وشلا او زړه میں بار رو بس بیا میں زړه سیری کا او دننه د زړه په نقطه کې وګورا، دننه د زړه په نقطه کې وګوره پروردگارا کې درون خانه تو دیگر چکار دارد. خدا زما زړه خوستا کور دے نو ستا په کور کې د بل چا سکار بل څوک. عزیزا کتا سو خیالو کې دنیا کې مګورا چې سو پچا مې ني او دعوت داغه په مخ کې دا کړي چې رو راځو بالکل تانه مې بغیر ژوند چې دی هغه پکوړه کی او داغه په مخ کې ته بل چاته وګورې یا د زړه راز و نیاز چې دی هغه بل چا سره شروع. اوس دا عاشق صادق پاتې کېدی مین په یو یو ګورې بل ایو کوچه خزا پلار روانه وانو یو الک ورپسې شو ا کوچه ورته داسې وکړو چې الکت څه کوي ولې راځي ما ول ز پتا مې نه ول ما کې څه چل دی چې په ما مې ول ته ډېر خسته ډېر خسته
ویل زما په دې حسن او خوبصورتۍ مین شوې وی چاو ویلې ونی زما یو بل خور دا دومره خسته ده کا دی وړي دا بالکل بلې ونی شي نو دی ورته وی چې اچرته ده اچرته ده دلته یو سړی هغه به دی ودونو خبرونه ورته راتله نو سهار به د جمعې پورې سوچ کولو چې پوښتنې به کولې چې روټۍ به کوم ځای کې خای نور ځایونو کې بازیري ورکما او چې چېرته ښه روټۍ چرګان مرګان نو هغه به نو ما ورته یو ورځ وی چې په تورو خاورو موړ شي نور ځایونو کې ازیري ورکو چې چېرته غریبه روټۍ وي نو هغه وخوره تاسو خیال راغلی مونږ خو یو روټۍ خلاص که نه چرته به ښه روټۍ خیالم راغی ښه روټۍ به چېرته خو دی ورته وایي چې خور دې چېرته ده ویلي نه رستو چې را روانه خو چې ده ورته داسې رستو کتلي دي کوچۍ سره داسې کوته په دوه لاسي ورته را بغولی دی چې په دا سټ خو یې والی دی بس نو ځان ته وګورئ که نه داسې چنډخ په شانې چینګې خپې نیولي دي او اواز یې وکړ کوچای ورته وی تا پلان دامان کړی داوا دې څه وکړه او دې وې څه او دې قتل چاته تا خدا وی چې زه پتا مې نه ورته ودرې دا یو څه شعر ورته وی گفت ابلہ اگر تو عاشقی گفت ابلہ اگر تو عاشقی در بیان و دعوی خود صادقی اے قمقلا اے بے وقف عاشقا کترشتیا عاشق وے نو پخپلی وینا کی برشتینے او صادق وے رشتیا بدے وینے عاشقان چرے دروغ نو وی چی تاویلی چی پتا مینم نو پس چرا برغیر یف گندی نظر ای بود دعوائی عشق بے ہنر تو چی پما مینم زمان خور پا دیوالی کتا دا د بی وقوف عاشق کار دی چې مین په یو ګوري بلتا دا د قمقل کار دعوه دی وکړه په ما د مینتو او دی قتل زما خور وازیزا کومه دعوه د خدای د حسن د مینتو وی او دعوم د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د حسن د مینتو وی او ګور داغه دشمنانو ته بغیر کې پراته یو داغه د دشمنانو زمونږ انجام بسي زمونږ نتیجه بسي زمونږ نتیجه بدایي چې الله په قرب کې به مونږ ته ځای ملاوي نن په پاکستان کې تاسو وګورئ دعوا او زمونږ چغې هغه د قرآن او د خدای او د رسول د عشق او ناس کیو د الله او د رسول د دشمن په غیږ کې چې هغه نن د پاکستان سربراه لوی ضیاء الحق دی د دوامو دعاګانې ورته کوو بیا عمرې ته تللی وزیرانم تللی دي ټول تاسو خدای په دغه سترګو وړاندې کا الله پاک هم د بیت الله په خاطر وړاندې راوسته کا دا بیت الله ته منډې ډېر کمال دی او کنه کوم قرآن چې په بیت الله نازلو داغه قانون راوستل په ملک دا لوی کمال بیګا د شافعت رو جماعت او په مکه کې نو د دې ځای نه روټۍ ته مکی ته تللی
رو جماعتی لکه د مکی په قرآن او د مدینه قرآن هغه لستا په ملک لته ورکړل کیږي او تمنډي وهي مکی او مدینه ته دا مکه او دا مدینه دا بداسي چل کوي د پاکستان سربراهان سره چې بزمی چو سجده کردم ز زمین دا برآمد بزمی چو سجده کردم ز زمین دا برآمد کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی وی د مکی په ځمکه می چې سجده وکړم ځمکې راته آواز وکړو چې زه دې پلیته کړم چې دا د ریاکاره سجدې په ما لګئ بطواف کعبه رفتم ز حرم ندا برآمد چې بیرون خانه کر دی کہ درون خانه آئی حرم ته چې ننوتم حرم راته آواز وکړو چې ورځه پلیتا بار ملک دې سب پلیت کو چلا اوس دننه راځي دا आवाज به مونږ تکي د چا په ژوند کې چې دا دلچسپي نه و چې د ملک قانون دې بدل شي او د ملک قانون دې قرآن شي مکې ته تلل داسې دي لکه خرچ مکې ته بوځي او ته تورات وي کې او بیا راولي نو خرم راځي خرج کیږي وای د مکې په بزرګۍ کې هیڅ شک نشتا ولی خرب اجي نشي په طواف بیا د سرکار په پیسو باندې عمره تتلل د سرکار په پیسو باندې حج تتلل د دې ملک خزانه د ټول ملک د انسانانو منځ کې مشترکه ده ټول ملک چې اجازت نه کړي او د پاکستان په پیسو سو حج ته تللی داغه حج نکی بیا بوزیم غټان دا لوی لوی سنبور چرته خوار سپیره ماشکی مالی چپړاسی اردلی دا د بدلې وزوی خو چرته بوزه نو زت څه وجب ولا جوړ شي نو دا لوی لوی سنبور بیا د سرکار په پیسو ضیاءالحق اوم د سرکار په پیسو عمره ته تللی دا ملک دی یا دا وطن دی تاسو وګورئ چې تاسو سره به کیږي څه د ځان تماشې به وکړئ دی حکومت له چې څوک نږدې ورځي او پیچ پیچ ورته کوي او لارې ورته جارو کوي او د ګلونو ګنټې ورته په غاړه کې اچوي د دوی بیړه به تباهي دوی نه به لیوني سپي جوړېږي او په ځان به چکونه لګي ځکه چې دا د قرآن دشمنان دي دا د دین دشمنان دي دا د مذهب دشمنان دا د اسلام دشمنان نو د اسلام دشمن لا زړه وړل مونږ نه به لیوني سپي جوړېږي او اهل دنیا دي څه اهل دنیا چون سگے دیوانہ ان گوش و ازی چو بس بیگانہ ان وی دا اہلی دنیا لے ونی سپیدی یو طرف تشتی واللہ کے اخپل کی دنیا دار بم سو اخپل مالدار سڑے ستا پلار بے اخپل نکی کہ بتاودت بخی ورتکی دا باز غریبانی پلانے خان زمان دوست ہے این اد سوٹا زویا ستا دوست ہے خان املا دے چا دوست شوئے دے چا چې خان ورته وایي چې 30 غزه لکه وی چې مرشي یو لس غزه ځان سره قبر ته خانان د چا دا خانان چې مونږ سره سلام علیک وعلیکم دا په مونږ مړی لمبي په مونږ مړی سپاری په مونږ زمکه کوي اجره را باندې جارو کوي چې لمونه را باندې ډکې خدمتونه را باندې کوي دې لپاره دا لکه والله کې مونږ سره خبرې کړي دا خدای ورکه پويږي نه په خبره نو دیو جنا عزیزانو روزه ده او نن جمعه الوداع ده په اخلاص توبه وباسي چې یا الله مونږ ته تیر شو ګناهونو معافي وکا آئنده خدای ته ګناه واسمرا کا هدایت د نیکه راته وکا عزیزانو دوه خبرې دي اوس نه تاسو کسی شروع کړي میاش نه رايواو میاش واړاواو نن بنور سره دی او بیگا په پنور سوريږي صدا کړته کوي لګیاي پدې پوهما
د روزې میاشت خو چا نه شیخ لیدلی وو نه بزرګ لیدلی وو نه طالب لیدلی وو نه مولا لیدلی. اوس د اختر میاشت دی به ته ګورې ټول به را پیدا شي، شیخان به وي، مولیان به وي، طالبان به وي، تبلیغیان به وي. میاشت لیدلی خبره دا ده چې د پیر د ورځې زمونږ روژه وه او پیر ورځ زمونږ 29 بکی. اوس که تاسو وایئ چې میاشت وړه او لویه نو تکړه شئ د پیر په شپه میاشتې ته وګورئ او چرته نه راوباسئ. خدا ما دا ځل اعلان کړی دی چې یو ګواه به بې طلاقونه نه پرېږدم، 3 کاڼي طلاق به بیا اچوم نو اله به پرېږدم. قسمونه خو زمونږ کور کلی دی، قسمونه دوی هر وخت 3 کاڼي به پرې لړاکوم چې په ما دی هغه ښځه چې مور پلار راته نکاح کړې ده په 3 کاڼي طلاق یې پیر په شپه یې راوباسئ، د 9 په شپه یې راوباسئ. عزیزانو چې میاشت مو ولیده راځئ اختر دی او د پیر په شپه مې عقل نه مني، 9 په شپه څه امکان شته او که هم لیده نو راځئ بسم الله ده او دا واورئ چې 3 کاڼي به مې ځان سره ساتلي. بله خبره دا ده چې دا دومره ورځې تېرې شوې خدای به پیر هم پکې تېر کړي، 9 به هم پکې تېره شي. وړم تیاره ولې ده؟ خدای بندگانو د یو روزې په عوض کې ثابت خدای د سړي کېږي. نو ته خو دعا وکړه چې خدای دا روزې او څو نور هم زیاتې کړه چې خدای زما شي. په کار خدا دي نو تنګېږئ ما. ښه کوشش سره اسمان ته وګورئ او الله دې وکړي چې زمونږ صحیح اختر شي. دویم د سرسایې خبره ده، اخبار کې څوک 6 روپۍ ورکوي او څوک څه کوي، کیسو میسو پسې ګرځئ ما او دا ګړنګونه دي صاحبه چې پر ویې غورځولې بیا به درته یو خدای راوباسي. د غنمو او د وړو نرخ چې دی 4.5 روپۍ راځي او که ډېر احتیاط کوئ نو 5 روپۍ فی کس. او که چا سره پیسې نه وي او غریبو نو په ملنګ باندې کلنګ او تاوان نشته، په هغه سرسایه نشته. دا شته چې بل څوک یې وله ورکړي لیکن تا پې نشته چې دی خپله سرسایه ورکړي، ځکه په غریب نه سرسایه ساقطه. د اختر په ورځ به ګورئ چې په دغه ورځ د چا نغرې سوړ پاتې نشي. د سرسایې غرض دا دی چې په دغه ورځ به ګورئ چې چېرته خوار غریب په یخ نغري نه یې ناسته، سینه چې مینچې ورکره نه وي، وریجې ورکره نه وي، چای نه یې پخوي. که یو نغری د اختر په ورځ په یو کلي او په یو علاقه کې سوړ پاتې شو ټوله علاقه به پې خدای جهنم ته لیږي. یو نغری سوړ پاتې نو په دغه ورځ به دا لټې د سرسایې لازمن وجم دا ده چې په دغه ورځ څوک غریب بې خوراکه پاتې نشي. که علاقه ټوله سیټ وه د جومات امام غریبو بال بچدارو خوارو نو بیا امام له ورکوي، بل چاله بیا مه ورکوي. که امام مالدارو خسربو غوړو د غوړو مالش یې کړی هغه امام له بیا نه ورکوي. که دې ورکه سرسایه دې نه ده شوې اگر چې علي یې په زور لیسټونه یې جوړ کړي دي 2 ورځې مخکې نه فلاني تا پسې دومره یو ځان له یو کوتک شا کتلی بدماش باندې هغه یې په زور خلکو نالي. نه، چا چې دغه ورځ د نغري د ګرموالي اسباب وو دغه له بیا نه ورکوي، سوړ پسې نو اکثر امامان د کلو وغیره چې دي خوار دي، دغه سرمنې او سرسایو ته ثابت کال پراتی بیا هغې ته ورکول پکار دي. که مالدارو با حیثیتو بیا به هغه له نه ورکوي. امامانو ما ته یو ورځ وویل دا موږ دې هسې غرق کړو
ما خلق توي چې داس چل دی چې د اختر ورځ د امام غریب ماشوم دی نازي ولا یو لاس روپۍ ورکړي چې خوشحال شي ویل کورم نکړي مال کورم نکړي د شپې محراب پورې ځان مګي او مړ غواړي بیا نو کار سو کې درکې مړ کړ نو خلق ولا زر زر یو لاس شل روپۍ ورکړي مال دې بیا مړ غواړي او شپې محراب پورې ځان مګي ولوی قهر اخته یوسه لوی ویر ده مونږ بالا سړی کیږو انسانان کیږو چې مونږ نه د ځان نه زیات د بل غبره سره پیدا شي اس پته نه لګي چې د الله رضا په کم کار کې د دې وجنا هر نه کوي تور ترغاړه ورته پکار دا سوچ بنه کوي چې دا معمولی غوندې نه کیده دا بسې کې دې شلون نه کوي دي تو قیامت کے ربی ٹوکرائی کی اوپر دیگی اور معمولی نے کہہ کہ وجہ جنت تلاش بدے وجنا ہارا نے کھچوی اغیتا ورترغاڑا ورتپکا دوما خبر دادا چې توبه کې تاخیر نه دی پکار ځکه د مرګ هیڅ پته نه لګي څه پته لګي چې تا کې منټ وخت هم خدای درکوي نور او که نه درکوي نو د دې وجې نه توبه کې ډېر تجدي پکار ده چې سړی په خپلو بدو باندې پښیمانه شي او اللہ تا رجوع شي او الله نه معافي وغواړي په دې آیاتونو کې الله فرمایي انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة الله قبلې توبه د هغه خلقو چې هغه ګناهو کې په ناپوهۍ سره گناہ پنا پوئی سرا دے سمانا گناہ پنا پوئی دا مانا دا چھ ار گناہ کون کے دو گناہ پا وقت بالکل جاہل داغن عقل لاش عقل لا سکے چھ ایمانم دیوزی یو سڑے چغلا کئی نو بغلا پٹین کے غل کی ایمان نہیں یا یو سڑے زنا کئی تو زنا پٹین کی زانی کی ایمان نہیں روایتوں کے راضی چھ دے ایمان اور دے انسان دا سے مثال نو دے چغلا کئی یا زنا کئی نو دن ایمان دی دا سے پسر ولاڑی و دے دا مانا کدا وقت دن ساوتا نو بی ایمان اب دنیا نے نو ہر گناہ کرون کے وہ گناہ پٹون کی بالکل جاہل شی داغنا عقل سوچ سمجھ حواس داتیوز نوچه سو وقت کی عقل بکی رائشی نو پکار دادی چه دیخ پیمان شی او فوراً تو بطائب شی او خدای پر رجوع شی او بیا آغا گناہ نکی ثم يتوبون بالقريب دامانا چزر توبہ ہوگا فاولئک يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما اللہ ادارہ کسان دی چه اللہ دی توبہ قبول اکرا گناہ دے اکرا او گناہ نہ بعد دے توبہ ہوئیستا نو دا گناہ دے خدا پاک قبول اکرا حدیث کے راضی چه دا سے قبول اکرا چتا په اخلاص د دې ګنا نه توبه وایسته نو ته د ګډي ګنا نه د څه پاک شوي ک یوم ولدته امه لکه نن ته د مور نه پیدا شوه اوس وليست التوبه للذين يعملون السوء څنګه حتى اذا حضر احدهم الموت
قال انی تبت الآن ترغی پوری گناہ کئی چه مرگ ورطراشی چه مرگ ورطراشی ندروی چه انی تبت الآن خدای اس توبہ و بس اس میں نے توبہ نو عزیزانو چه احوال دا آخرت پا صحیبان منکشف شی او دا وقت کے دے توبہ و باسی نو وللذین یموتون وهم کفار دا وقت کے باس دا ایمان چه دے او دا توبے دا نکم علماء یو نکتہ ویلی دا چه یو باس دا ایمان دے اور یو باس دا توبے دے یو سرے گناہ گار دے اور ترغی پوری گناہ کئی چه ترسو پوری قد باندے دا آخرت دا احوال و انکشاف نہیں شئی چوشی پہ او دے دی گناہ نا توبہ و باسی دا مسلمان توبہ دا وقت تبلیغ اس دا احوال دا آخرت انکشاف بتاسو پیجنئی آنا پیجنئی او بے پیجنئی پختلہ بزرگ پلار روانو یو قبر باندے نو بل بزرگ کوئی سال دے لان دے اگر تل پاس میں صدا حال پختنے کیا چلان دے راشی پتہ بدر تو لگی پختلہ بے او پیجنئی لیکن چا احوال دا آخرت چیدی دا بپار چا منکشف نو چا انکشاف در باندیوشی بس پختلہ بپوشی جو دا خوشتیا دا چا وقتی ما ته چاویل زمون کلی کې خلق پیدا شوی دي چې د قبر عذاب نشته او دا نشته مالا وی ته وایي چې واس نه سلام منلو نه منلو خبرې کوي لاندې چې ورشي پسترګو به وګورئ تاسو خیال راغی پسترګو به وګورئ چې دا د قبر عذاب شته او که نشته د قبر عذاب دی دنیا کې پسترګو خلق لیدلی دی او هغه خلقو کې یو زمې ما لیدلی دی ما 200 کاله پس ثابت پراته مړي او د ګلونو پانګونه په سینه را پراته او د ګلاب ګل سپېږمو ته ولاړ داسې مې لیدلي دي 200 کاله پس او اتلس ورځې پسې مړی پرانیستلی د لیش د عمره تور لړمان او دومره ویښته پې ولاړ دی د قبر نه راووته دا مو لیدلي تاسو دا ما لیدلي نو ار دا دی چې عذاب د قبر الله پټ ځکه ساتلی دی دې کې راز دا دی چې بیا به دا خلک مړي نه ښخوي یو سړي زوی دی یا پلار دی یا رور دی صح گناہگار دے او دوی چې دیخو چې دی قبر تلاشی دی پا دی بلاغ تکی گیا رو خخوائی مبار بے اغرزی نظام د دنیا و د کائنات بخراب شي اللہ ذکر دا راس پٹ ساتلے لیکن دا سی که دگر توخی کم خدای چې پا دی دنیا ماران پیدا کولیشی او تا پیچی چلیشی کم خدای چې پا دی دنیا لرمان پیدا کولیشی او تا پیچی چلیشی کم خدای چې په دې دنیا ډمبري پیدا کولای شي او تا پیچي چلی شي هغه خدای د دې ځمکې لاندې ماران او لړمان او ډمبر نشي پیدا کولای او تا په دې کېږي چلی دا اوس د سړي د زوی خبره ده او دې د خر بچي ته دا ووایا چې د خر بچیا او د خر بچیا او د غوایو بچیا د انسان بچی خو نه دغه لړمانان او دغه ماران دي که په قبر کې نشته نو د دنیا کې ولې شته دلته وایي دا چا پیدا کړي دا لړمانان چا پیدا کړي دا ماران چا پیدا کړي دا ډمبر او ګونګټان او دا حشرات چې دا چا پیدا کړي نو کوم خدای چې د ځمکې د پاسه ستا د بدن لپاره یو عذاب پیدا کولی شي هغه خدای د دې ځمکې لاندې دې بدن له عذاب نشي پیدا کړی ما په خبره پوهېږئ که دا اوس عقل دی اوس د دې
ضروری علاج آسان دے دا سے ادراوال دے وقت کس کے تو گدر لختی ونیسا تو وګوره چې د خپل ارث منی کنه منی د دې خلق ایمان ما په تاڼه کې معلوم کړي تاڼه او چې مولي او هغه دم په خود کمرې ته وردن نه کی او تانیدار ورننه وزي داسې لخت ور سره داسې غلي باندې ورته وګوري نه خان په خبره دې کور ته تاوړې خان چې سره ما د دې کیزونه الته کړی اوس یو لوی استثمار خان راولا او د تاڼې کې حوالات ته نه باسم او یو لخت تاړدار ورنه یا ولدار لګ دماغ سخت او ورنه باسم ته د کیزونه بیا د دنیا حکومت درته د دنیا پولیس د دنیا حوالات کې خو ارڅ در باندې منلی شي او د قبر په حوالات کې د خدای پولیس چې منکر نکیر دی په تان څه نشي منلی دا اوس بني آدم زما عزیزانو عرض داو چې دا بدبخت قوم دی خدای پاک پر رنگ رنگ عذابونه په نازل کړي پر رنگ رنگ حکومت په یو رنگ کې په دې قوم عذاب سار ما ته گاډیوال راغلی چې خار کې دارېرو گاډو کې چې فروټ